سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو. امید دی چې ښه به یې د صحت په جامو کې به یې. نننۍ ویډیو د یو ښځې او خاوند عبرتناک واقعه چې کله ته ښځې طلاق غوښتو د دې ډېر ښه اتفاق روانو، خو په څه باندې جګړه شوه چې دې کې د ښځې خاوند ته ووایي چې ما پرېږده، ما له طلاق راکړه. خاوند غوسه ډېره وکړه، خدای ورته ووایي چې طلاق دله نشم درکولی. خو دې ښځې ورته ووایي که ته سړی نو ما له طلاق راکړه. دې سړي پاڼه راواغسته، په هغې یې لیکل وکړو او ورته ویې چې دا واله او کور ته ځه. ښځې چې دا لیکل پاڼه واغسته نو کوله یې نه کړه او ډېره په عیبت او په ناراضګۍ سره د کوره ووته. لاړه کور کې د خاوند ورپسې څه سوال جواب وغیره ونه کړو. چې په دې کې یو میاشت تېره شوه نو د ښځې خاوند ته ټلیفون وکړو چې ما نه ډېره غټه غلطي شوې ده، ما ته ستا د کمۍ محسوس شو چې تا به زما څومره خیال ساتو. ما ته احساس وشو چې په وړو وړو خبرو مونږ له جګړې نه دي پکار، خو اوس زمونږه کیسه خو ختمه شوې ده ځکه چې تا خو ما له طلاق را کړی دی او اوس یې څه ذریعه نه کېږي. که نه که زه مړم شم نو ستا به هیر نه کم او ستا سره کم تیر کړی ژوند دی هغه زما ډېر ښه و او زه اوس څه وکړم، ما له خو هېڅ چل نه راځي. خاوند ورته ووایي چې ټلیفون بندومه، خو ورشه چې کم کاغذ دله ما درکړی دی هغه وګوره. چې دی هغه کاغذ کلو کو، په هغې کې خاوند لیکلو چې زه سړی یم او ما د اسلام په ذریعه سره ستا حقونه برابر کړي دي او ما وعده کړې ده چې زه به تر مرګه پورې برابروم. ما تا سره نکاح کړې ده، ته زما په نکاح کې او اسمان به ځمکې ته راکوز شي، ځمکه به ټوټې ټوټې شي، انسان به ختم شي، د قیامت پر ورځ به بیا راپاسي، خو زه به تا له طلاق در نه کړم ځکه چې ته زما ژوند دی. زمونږ وقتي طور باندې په زندګۍ کې څه تلخۍ راغلي دي، څه نا اتفاقي راغلی ده، خو زمونږ ژوند به ډېر واپس خوشحالو طرف ته راشي او د جلدۍ سره هر څه مه ختموه. ښځې چې دا پاڼه کولاو کړه نو ډېره زیاته په ژړا شوه او خاوند ته یې وویل چې ټیک ته هغې وخت کې ما ستاسو نه طلاق واغستو او ډېر په جذباتو کې وم، خو چې تاسو کله ما له پاڼه راکړه ما کې دومره همت نه و چې هغه مې کولو کړې وه. زه د دننه نه دومره زیاته دردېدلی وم او زما زړه دومره مات شو، خو ما د مخ باندې هغه آثار ونه ښول کوم چې زما په دننه وجود کې چلېده. ملګرو، دا دی د ښځو د خاوند یو واقعه چې تاسو هر څومره تلخي راشي، جګړې راشي، واپس په هر څه نارمل شي، تاسو به خپلې غلطۍ او کوتاهۍ وپېژنئ، خو که طلاق د خولې نه وځي نو بیا هېڅ هم نه راځي. دا سړی چې هوښیارتیا یې کړې وه، کله که د دکې ټوکړې باندې د دې خبرو په ځای طلاق تللی و نو بیا به دې ډېر ارمان کول، خو دې به واپس یو ځای شوي نه وو. امید دی چې ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.